د ولسمشر غني په تړاو د ویسا ورځپاڼې وروستی راپور بې اساسه دی. د ولسمشر غني په تړاو د ویسا ورځپاڼې د تلې په 15مه نیټه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو امریکا د ولسمشر غني د کورنیو د غړو بانکي حسابونو څېړنه پیل کړې، خو دغه خبر بې اساسه دی. ویسا ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي وو په امریکا کې د اقتصادي جرمونو او د پیسو مینځلو ضد فدرال ادارې د ولسمشر غني د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو تفتیش او څېړنه پیل کړې ده. د راپورونو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې اجمل غني، سلطان غني او ایمل غني بانکي حسابونو ته په ناڅاپي ډول شاوخوا 1500 میلیونه ډالر جمع شوي وو، نو ځکه په امریکا کې د اقتصادي جرمونو او پیسو مینځلو ضد فدرال ادارې د دوی بانکي حسابونه تر څېړنې لاندې نیولي دي. دغه بې اساسه خبر په ټولنیزو رسنیو او ځینو نورو رسنیو کې هم خپور شوی وو. د پژواک خبري اژانس د راپور په وینا بې اساسه خبر دی او ټول معلومات یې ناسم دي. په دغه راپور باندې په ټولنیزو رسنیو کې هم نیوکې شوې وي چې معلومات یې ناسم دي. د بصیر په نوم کس لیکلی دي چې د ولسمشر زوی طارق نومیږي، که په راتلونکي کې دروغ خپروئ نو لږ تر لږه د ولسمشر د زوی نوم خو سم لیکئ. همداراز میرمن احمدي بیا لیکلی دي که غواړئ چې څه خپاره کړئ نو لومړی کره معلومات ترلاسه کړئ، له هغه وروسته بیا د یو چا په اړه پوسټ کوئ ځکه دا معلومات ټول دروغ دي. همداراز د ولسمشر وړاندې مرستیالې دوراني وزیر هم له پژواک خبري اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دغه خبر پوره بې اساسه او معلومات یې ناسم دي. نوموړو په خپلو تازه خبرو کې ویلي دي کوم خبر چې خپور شوی و مونږ ولید او ومولوست، په دغه خبر کې هیڅ سرچینه نه ده روښانه شوې، نو اساس او سرچینه نه لري، او بله دا چې ښاغلی ولسمشر یوازې یو زوی لري. همداراز هغه راپورونه هم ناسم دي چې ګواکې د ولسمشر غني د زامنو بانکي حسابونه تر څېړنو لاندې دي، ځکه اجمل غني د ولسمشر د کاکا زوی او ایمل غني او سلطان غني د ولسمشر ورونه دي.